بسم الله الرحمن الرحيم. عن حذيفة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. رواه الترمذي. معروف څه ته وایي او منکر څه ته وایي؟ معروف هغه خبره، هغه کار او هغه معامله چې هغه د الله تعالی د کتاب د قرآن مجید سره برابر وي یا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د احادیثو او د طریقو سره برابر وي، نو دغه کار، دغه خبرې، دغه معاملې ته څه ویلی شي؟ معروف، نیک عمل، ښه عمل. منکر څه ته وایي؟ منکر دې ته وایي چې هغه خبره، هغه عمل، هغه معامله چې د الله تعالی د کتاب سره مخالف وي یا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د احادیثو د طریقو سره مخالف وي، په ټکر کې بده خبره، بد کار، بده معامله. دویمه خبر دا ده چې امر کول، حکم کول په ښو کارو باندې خلقو ته او خلق منع کول او بندول د بدو کارو څخه، چې اول ته امر بالمعروف، دویم ته نهی عن المنکر ویلی شي. دا په اتفاق د امت سره دا فرض ده د هر مسلمان. د بېشماره آیتونو نه، د بېشماره حدیثونو نه او د امت د علماو په اتفاق سره دا د هر مسلمان فرض دی. درېمه خبر دا ده چې دا د هر مسلمان باندې فرض دی چې دا به کوي. نو درېمه خبر دا ده چې دا د چا وظیفه په کم اندازه کې ده. نو یو حکومت ته واکداران دي، صاحب اقتدار دي، بل علما دي، دریم عوام دي. دغه امر بالمعروف نهی عن المنکر خو د هر مسلمان وظیفه ده او فرض ده پې باندې چې وایي. خو د حکومت فرض څه دی؟ د واکدارانو، د صاحب اختیار خلکو فرض څه دی؟ په هغو باندې څرنګه امر بالمعروف فرض دی او نهی عن المنکر فرض ده چې خلکو ته به امر په ښو کارو کوي او خلک به منع کوي د بدو کارونه. هغه دا دی چې احتساب باید حکمرانان او حاکمان، صاحب اقتدار خلک، هغوی خامخا یوه اداره ولري چې هغې ادارې ته احتساب ویلی شي، چې د ماتحت خلکو د خبرو، د کارونو او د معاملو نگرانی وکړي، چې په ښو کارو باندې ورته امر وکړي، د احتساب اداره، او د بدو کارونو نه منع کړي. نو دا اوله پوړی شو. دویمه پوړی دا ده
چې که بیا هم د رعیت د ما تحت خلکو د بدو کارونه نه منع کېده او ښه کارونه ترک کول، نو باید دغه احتساب اداره د خلکو ته تادیب ورکړي، تعذیر ورکړي. هغه تادیب و تعذیر په داسې مرتبه کې و چې د حد و، نو باید حد پې جاري کړي، قضا ته یې ولیږي. او که نه داسې کار یې کړی و چې هغه د تعذیر و، باید تعذیر پې جاري کړي. او که د بندي کولو باید بندي کړي. دویمه مرتبه د حاکمانو دا ده چې باید په تعلیمي نصاب کې داسې تعلیمي نصاب جوړ کړي چې هغه د تر 12 پورې دینی مضامین او عصري مضامین 12 پورې مساوي طریقې سره روان وي. د دینی مضامینو د عصري مضامینو فرق نه وي. 12 پورې دینی او عصري مضامین هغه کامل او مساوي پورا روان وي، چې تر 12 پورې دغه متعلمان تفاسیر او معانی د قرآن زده کړي او احادیث د پیغمبر علیه السلام زده کړي او د فقه کتابونه دا زده کړي او د دې سره عالی علوم چې تر 12 پورې پورا د فارغ التحصیل شي د دینی علومونه د هغې عصري علومو ترڅنګ. بیا د 12 نه پورته بیا د تخصص شعبې شروع شي. د تخصص که څوک بیا عصري علومو ته ځي او بیا په عصري علومو کمې څانګې ته ځي، او که شرعي علومو ته ځي او په هغه کې بیا کمې څانګې ته ځي، نو پورته بیا د تخصص وي. درېمه د حکومت فرض دی د واکدارانو چې مطبوعات، رادیو او اخبار هغه په دې باندې مکلف کی چې خلکو ته د هغوی دینی مسائل، د خلکو ته د امر بالمعروف د نیکو کارونو خبرې ورسوي او د بدو کارونو د منع کولو خبرې ورسوي. نو دغه 3 طریقې دا د حکومت فریضه ده، د امر بالمعروف. دویمه ډله هغه د علماو ده چې د علماو باندې امر بالمعروف نهی عن المنکر دا فرض ده. د علماو طریقه څه ده چې هغه به قرآن و حدیث او د فقه کتابونه خلکو ته تعلیم کوي او تدریسوي به. د یوه طریقه. دویمه طریقه دا ده چې خلکو ته به دعوت ورکوي، خلکو ته به وعظ و نصیحت کوي، د نیکو کارو به ورته په وعظ و نصیحت کې امر کوي او د بدو کارونو به منع کوي. درېمه طریقه د علماو دا ده چې هغه خلکو ته د قرآن و سنت د پیغمبر علیه السلام احادیث او د دین خلکو ته په عمل کې وښیي. خپل عمل او کردار یې داسې وي چې خلک دا ووایي چې دغه کار ښه دی او دغه کار بد دی. درېمه ډله هغه عام خلک دي، اتباع دي، عام خلک. د عامو خلکو باندې د امر بالمعروف نهی عن المنکر دا فرض دی. خو د هغوی طریقه څه ده؟ د هغوی طریقه دا ده چې په بد کار باندې څوک وګوري نو په ژبه دې ورته وایي چې دغه کار بد دی، مه یې کوه.
او چې ښه کار وي نو ورته ودی وي چې دغه کار وکړه. د اوله طریقه ده د عوامو د پاره. دویمه دا ده چې عوام به چې څوک بد کار کوي نو د به ورسره په زړه کې به ورته بد ښکارېږي، زړه کې به ورسره دښمني ساتي. او کوم خلک چې نیک کار کوي نو په زړه کې به ورسره محبت ساتي. نو د عوامو امر بالمعروف او نهي عن المنکر دا دی. اوس دغه درې وظیفې دغه درېو ډلو چې حکومت او واکداران دي احتساب قائم نه کوي او نافذ نه کوي. نصاب تر 12 پورې عصري او دینی یو نه کوي. مطبوعات مکلف نه کړل په امر بالمعروف او په نهي عن المنکر. علماو د قرآن و سنت خلقو ته په تدریس نه رسو. علماو دعوت او وعظ نه کو. علماو د دین خلقو ته په عمل کې نه وړاندې کو. او عوامو چې د خلقو ته په ژبه د دین خبره نه کوله او په زړه ورسره عداوت نه ساتلو، نو نتیجه به یې دا راوځي چې د الله تعالی د خوا نه به عام عذاب راځي. دویمه نتیجه به یې دا وي چې بیا به صالحان خلک پکې دعا کوي، دعا به یې نه قبلیږي. نو ځکه نبي کریم علیه الصلاة والسلام فرمایلي چې والذي زما د قسم وي په هغه ذات نفسي بیده چې زما روح زما ذات داغه په یاد کې دی. نو د نبی علیه السلام روح و ذات او زمونږ ستاسو روح و ذات د چا په یاد کې دی؟ د الله تعالی په یاد کې دی. نو قسم په هغه ذات چې زما روح او ذات داغه په یاد کې دی، یعنی په الله تعالی قسم کوي نبی علیه السلام چې لا تأمرن بالمعروف، خامخا به تاسو امر کوئ، حکم به کوئ په ښو کارو باندې خلکو ته. ولا تنهون عن المنکر، خامخا به تاسو خلک منع کوئ د بدو کارونو نه. او که دا کار مو ونه کوئ، خلکو ته امر ښو کارو ونه کوئ، خلک مو منع نه کړه د بدو کارونه، نتیجه به څه راوځي؟ لیوشکن الله، قریب ده، نږدې ده، خامخا قریب ده او نږدې ده چې الله تعالی به ان یبعث علیکم چې راوبلېږي په تاسو باندې عقابا منه، عذاب د خپل طرفه. الله تعالی په تاسو باندې عذاب د خپل طرفه مقرر کړي. عذاب څه دی؟ یو عذاب دا دی چې د کفارو او د حربیانو د خوا نه به په تاسو باندې حمله کیږي او په تاسو باندې به تیری او تجاوز کوي. دویم عقاب دا دی د الله تعالی د خوا نه چې په تاسو باندې به ظالم، جابر، جاهل حکمرانان مقرریږي. دریم عذاب دا دی د الله تعالی د خوا نه چې په تاسو باندې به په قومونو کې، په ملتونو کې قاتلان، غاصبان، متکبران، غصب کوونکي، ستاسو د مال ستاسو په مالونو باندې قبضه کوونکي، داسې مشران به در باندې مقرر شي. څلورم قسم قسم عذابونه، تور زیړی او دارنګې ایډز، دارنګې سرطان، دارنګې کورونا، دارنګې نور بد عذابونه به الله تعالی په تاسو باندې مقرر کړي. یو خو به دا شي. دویمه نتیجه به یې دا شي ثم تدعونه، بیا به تاسو د الله نه سوال کوئ. دا تاسو کې چې کوم صالحان دي
صالح علما دي او صالح عوام دي. بیا به تاسو دعا کوئ د الله نه، خو فلا یستجاب لکم، بیا به ستاسو دپاره د ستاسو دعا نشي قبلېدلی. دا به ګوره دویمه نتیجه وي. د دې وجې نه په نورو حدیثو کې هم راځي چې نبي علیه السلام فرمایي چې کله بدان، ظالمان، قاتلان، فاسقان، فاجران، عیاش او مستکبره طاغیان او سرکشان دا خلق ډیر شي او صالحان کم پاتې شي، بیا چې کله عذاب راځي نو دنیا کې د الله تعالی عادت په دې جاری دی چې دغه صالحان هم بیا ورسره هلاکېږي، او البته په آخرت کې و بیا دغه صالحان د فردوس اعلی جنت خاوندان وي. د دې وجې نه علما لیکي چې دا خلکو ته امر کول په نیکو کارو ته خلق را بلل او خلق د بدو کارونو منع کول چې ته امر بالمعروف نهی عن المنکر وي. دا یو شپږم رکن دی په ارکانو د اسلام کې، شپږم رکن دی په ارکانو د اسلام کې. د ټول اسلام قیام، دوام او د ټول اسلام عملی کول هغه په دغه جز باندې ولاړ دي، په دغه جز باندې چې خلق برابري نیکو کارو ته او خلق معنا کوي د بدو کارونه، په دغه باندې ولاړ دي. دا دومره مهم جز دی چې زمونږ د فقه په کتابونو کې معتبر کتاب دی د فقه چې هغې ته رد المختار یا فتاوا الشامیه ورته وایي. هغې کې لیکلي چې یو سړی دی چې هغه خلکو ته امر بالمعروف کوي، نهی عن المنکر کوي، خلق خو کارو ته رابلي او خلق د بدو کارونو منع کوي، او دی بل سړی ورته وایي، دی بل سړی چې ته چټي خبرې کوي، ته چټي کارونه کوي، ته وزګار سړی، ته بیکاره سړی، فضولی ورته وایي، فضولی الته داسې لفظ راځي. نو فرمایي وي چې دغه بل سړی په دې باندې کافر شو، دا بل سړی په دې باندې کافر دی چې د امر بالمعروف ته نهي عن المنکر ته د داعي ته دا خبره وکړه چې ته وزګار یې، ته کار نه لرې، ته چټي کارونه کوي، خلق د کاره وباسي، نو دی پې کافر شو. ځکه امر کول خلکو ته په نیکو کارو، منع کول د بدو کارونو ځنې دا هغه مهمترین رکن دی په اسلام کې. نو دا زمونږ او د ستاسو چې نن سبا په دې مختلفو عذابونو باندې الله تعالی دې زمونږ او د ستاسو حفاظت وکړي. دغه عذابونو ته دعوت مونږ ورکړی، دعوت مونږ ورکړی، ځکه کومه فرض چې د هر مسلمان وه چې د حاکم وقت د حکمرانانو فرض دی امر بالمعروف نهی عن المنکر، هغوی پرېښی. دارنګې امر بالمعروف نهی عن المنکر چې هغه د علماو فرض دی، هغوی پرېښی دی د کورسۍ او د مال دپاره، د خپل ریاست او د خپل شهرت دپاره. دارنګې عوامو چې دغه فرض پرېښی وایي چې هر سړي خپل کار دی، بز به پای خود، گوسفند به پای خود. نو دغه نتیجه ده چې موږ او تاسو باندې دغه قسم عذابونه او دعاګانې کوو نه قبلیږي. نو الله تعالی دې موږ او تاسو په خپل خاص رحمت سره، په خپل خاص فضل سره دغه توفیق راکړي چې دغه فرض که حکمرانان دیم ادای کی، او که علما دیم ادای کی، او که عوام دیم ادای کی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.